السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورور لومړی دې ځان راته معرفي کړه. عبدالصمد علیزاده هستم، باشنده ولایت پروان. بسیار خوب برادر عزیز، امروز سوال ما است که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چند ساله بود که پدر کلانش وفات کرد؟ پدرش پدر کلانش وفات کرد. 63 ساله. نه او عمر خودش است. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خودش چند ساله بود که پدر کلانش وفات کرد؟ 9 ساله بود. جوابت نادرست است. خیر ببینی برات، سلامت باش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورور لومړی ځان راته معرفي کړه. غوث محمد محمدي د ولایت پروان د تودرې اوسیدونکی. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. موږ د نن ورځې سوال دا دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو کلن و چې نیکه یې وفات شو؟ 8 کلن. ماشاءالله ورور، د ورور صحیح جواب راکړه او مستحق د جایزې ده، نو جایزه به ورته ورکړو. ورور دا دی هم جایزه. سلامت. خیر اوسې. مننه. خیر اوسې. سلام علیکم.